صحابه کرام ټول وی خلق دي صحابه کرام دومره لوی مقام دي پیغمبر علی السلام یو ځل د مدینه منورې نه بار چرته په سفر باندې روان دي او داسې یو ځنګل دی دشت د بیابان دی په اوخه باندې روان دی پیغمبر علی السلام چې وی کتل یو بل سړی په اوخه باندې سور را روان دی مدینه منورې طرف ته راځي او چې کله پیغمبر علی السلام ته د سره نږدې شو دوانه یو ځای شو نو هغه اوخي والته د پوس کوي وې زه مدینه منورې ته زم لګلار راته او خیدا لار ټیک ته دا مدینه منورې ته تللی ده پیغمبر علی السلام یې نه پیژاند پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کوی مدینه منوره کې چا لذي د چا ملاقات لذي وې ما ورېدلې دي چې مدینه منوره کې پیغمبر پیدا شوی دی د مکه مکرمه نه هجرت کړی دی او هغه ته نبوت رسالت ملو شوی دی قران نازلېږي وحی راځي داغه معجزات دي داغه ملاقات لرواني نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی چې هغه خوستا مخې ته ولاړ دی هغه زیمه نو فورا دا اوخه د سره نږدې کړه او هغه مسافر عربي ورته وی ما ته د اسلام غټي یو څو خبرې وکړي تاسو د کوم اسلام تبلیغ کوئ چې زاغه خبرې لګي وورم نو پیغمبر علی السلام ورته د الله تعارف وکړ د الله وحدانیت ورته بیان کړ او خپل تعارف ورته وکړ نبوت رسالت ورته بیان کړ د قران تعارف ورته وکړ د اسلام تعارف ورته وکړ او پیغمبر علی السلام په خم تشریف فرما دي او هغه سړی چې دین او هغه په خبانه ناشتي چې دا ټولي خبري ووري دي نو په اخره کې ورته سړی وای چې دا ټولي ووري دي وی قد اقررت بذلک دا تاسو چې څومره خبرې وکړو زه د دې اقرار کوم زه د دې تصدیق کوم ما دا اسلام قبول کوم او چې څنګه قد اقررت بذلک د کاف ته ورسید دا او خدا سي ولاړه وا اكو شغله نظم کوا نو په دې یو خپېدا سي زور کړیو چې په دې بل خپېدا سي زور وک نو هغه د اوخي خپ په دې زمکه کې خخ شو او چې څنګه خخ شو نو دا سړی ته را پریوت نو چې څنګه را پریوت سره لاندې شو او دا جسم په بار شو باډي بار شو نو سټ لاندې را لې او ټړک یو کدا سټ مات شو پیغمبر علی السلام زر را کوشو او هغه کس داغه د اثر په خپل غیګه مبارکه کې خود او بس هغه وفات شو پیغمبر علی السلام ورلسترګي پټې کړ اوس دا د یو منټ مسلمان دی پیغمبر علی السلام سره ملاقات کو دا غوي دعوت وورید او چې څنګه دعوت وورید نو د دویل قد اقررت بذلک هدایت الله قسمت کې لیکلی او دق کاف سره د اوخ نه را پرې وته وفات شو الله ته صحابي جوړ او د صحابي دومره لوی مقام دی چې د ټولي دنیا اولیاء الله او د ټولي دنیا دا نیکان خلق دا بزرگان دا حافظان دا عالمان دا مفتیان مشایخ دا ټول را جمع شي د صحابي د خپل خور تم نه رسي د صحابي دومره اوچت مقام دی